د کله نه تاسو دغه شعور پیدا که چې یاره تاسو باید د افغانستان بیرغ په خپل پروفایل ولګوئ؟ یو کال مخکې، یوه میاشت مخکې، د جناب مولوي صاحب د وفات نه وروسته، کله؟ زما په د افغانستان بیرغ ما په هغه وخت کې ولګاو چې کله زه لاړم پاکستان ته، او پاکستان کې زه د عمران خان ډېر انتهایی غټ پین یم، او زه د اول لږ ډېر مشهور وم، او د عمران خان د تحریک څخه زه ډېر زیات مشهور شوم. ما چې کله د عمران خان د پاکستان جنډه راوچته کړه او زه لاړم پاکستان ته، او موږ د عمران خان سپورټر موږ په وخت کې نه د منظور خبره کړې وه، نه ما وخت کې د لوی افغانستان خبره کړې وه، نه چې کوم دی د پښتون خبره کړې وه. موږ صرف په دې کې صرف د عمران خان خبره کړې وه، او د عمران خان د هغه خبرې باوجود چې کوم دی زه پاکستان کې ډېر وزورولی شوم، زه ډېر ووهلی شوم. بیا چې ما وکته چې یاره دا شین بیرغ دی او دا بیرغ د څه لپاره جوړ دی، په دې بیرغ څه چې موږ مینه کوو، موږ سبا څه خلوص کېږي، آیا که د دې بیرغ اوچتول څه بیرته ظلم یې وهل ټکول کېږي، نو د دې نه خو بیا زموږ د پښتونولۍ د افغانستان بیرغ ښه دی. یو خو دا دی چې خلک که موږ نور نه پېژني، موږ به په دې وجه وپېژنو چې زموږ درد غږ به دنیا ته ورسوي. مطلب تاسو د دوه دلیلو دپاره د افغانستان بیرغ ولګوئ، یو چې کله پاکستان ته لاړئ د پاکستان پولیسو وهلی نو د هغو د کس نه مو ولګو، او بل مې ویلی چې که د افغانستان بیرغ ولګو نو افغانان به زما غږ ورسوي، زما غږ به دنیا ته ورسوي. دا هغه دلیل و چې تاسو د افغانستان بیرغ ولګو. رایټ، صحیح ده. بس ما په دغه دلیل باندې لګولی دی چې زما غږ دنیا ته ورسي. نن الحمدلله په دې دومره میډیا کې به تاسو ګورئ که ما د افغانستان د بیرغ نه څه استفاده کولی، او ما ته یا ځان پوره کولی یا مې ته پیسې پوره کولی، نو لکه ډېر زر به مې ځان پوره کړی وی او څه بله لاره به مې کتلې وی. خو ساقي جان، زه تاسو نه ملامتوم، زه تاسو سره اصلا بحث نه لرم، زه فقط غواړم هغه افغانانو ته ووایم ستاسو خبرې کوم چې تاسو دلته لایف کې متناسي، کوم چې تاسو ته مینه درکوي، هغه افغانان باید په دې پوه شي چې ساقي د افغانستان بیرغ ځکه لګولی چون د پاکستان پولیسو وهلی و، دا اوږدی شوی و. مثلا زه مې د ښځې سره جنګ وکړم، زه وایم چې زه ځم نفري پیدا کوم. سو یو دلیل یې دا و، یوه شیبه جان. دوم دلیل یې دا و چې د پاکستان د جنډې سره چا غږ نه پورته کوو، نو ویلې راځه د افغانستان جنډه به ولګوو چې زما غږ تر نړۍ ورسیږي. او د دې دوه عواملو دپاره جان کله چې تاسو بیرغ پورته کوئ دې ته شخصي استفاده وایي، ولې دا هغه بیرغ دی چې مونږ مینه تاته د دې بیرغ د خاطره د یو ملي فکر په اساس د دې اندازه ماته ولګېده که نه، د دې اندازه ماته ولګېده چې دغه بیرغ ما پورته کړی دی د پاکستان بیرغ. په دغه بیرغ لاندې نه ماته امن شته. دغه بیرغ چې په کوم فوجي وردی لګېدلی هم په ما ظلم کوي، که په یو اداره کې لګېدلی دی هم ماته ظلم کوي، که په یو سکول یا کالج یا مکتب کې لګېدلی دی هغه ماته د غلط تاریخ ښیي. زما چې کوم تاریخ دی، زما چې د پښتونولۍ او د افغانیت کوم چوکاټ دی، ما تر دې نه دا اندازه ولګېدل چې په موږ غلط خلک مسلط دي. موږ په دې وطن کې، دا وطن زموږ خپل دی، خو په دې وطن کې په موږ باندې نور څوک مسلط دي، په موږ باندې نور څوک مسلط. ساقي جان، زه فقط غواړم پوه شم، اوس دوم بحث ته راځو. اول بحث خو پوه شوم چې ولې د بیرغ لګولی، اوس ته وایي چې نه دننه نظام هم ظالم دی، زه د دې نظام خلاف یم. په پاکستان کې دوی په موږ ظلم کوي، مشکلات راپېښوي، بلا 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 بلا. اوس که چېرته د داسې یو نظام سره ته مخامخ اوسې چې هغه ظالم دی، هغه تا ته حق نه درکوي، هغه په ماشومانو ظلم کوي، هغه په تا ظلم کوي قربان، او تم انقلابي سړی او وایي چې زه غواړم د افغانستان بیرغ ولګوم. د افغانستان د بیرغ لګولو معنا دا ده چې ته نور پاکستان په رسمیت نه پیژنې. آیا په دې پوهیږي؟ بالکل په دې باندې پوهیږم. پاکستان په رسمیت چې ما څه پیژندلی او ما په رسمیت وپېژاند چې پاکستان د څه لپاره جوړ دی. زه پوه شوم جان، ساقي جان، په مجرد د دې چې ته وایې چې ما د افغانستان بیرغ ولګو، زه یوازې د سیاسي اړخ نه تا ته تشریح کوم، زه تاسو تشویق کوم، زه د تا نه قربان شم، زه تا ته د مشر په سترګه ګورم. د سیاسي اړخ نه زه تا ته هغه خبرې کوم چې ته باید پې پوه شې. په مجرد د دې چې زه راځم د افغانستان بیرغ لګوم، معنا یې دا ده چې زه نور پاکستان په رسمیت نه پیژنم. دا داسې دی جان لکه زه چې یو خپله ښځه طلاق کړم، چې کله ما طلاق کړه، فکر وکړه تا چې د څنګه د افغانستان بیرغ ولګو، تا پاکستان طلاق کړ،
زه تا ته وایم چې خیر بیا هم ولې شپې ورځې ته ما ته وایې چې هغه خو د مجبورۍ نه ورځم. یو ټوکه در سره وکړم ځکه ته خپله ټوکي سړی. یوې ښځې ویلې وه وایي ما 10 کاله کېږي چې د خپل خاوند نه جدا یم، 10 کاله کېږي د خپل خاوند نه مې طلاق اخیستی. نو هغه نطاق ورنه پوښتنه کړې وه چې 10 کاله کېږي د خاوند نه دې طلاق اخیستی، نو دا 6 ماشومان دې څنګه پیدا شوي؟ وایي دا د ظالم بچی کله کله بخښنې ته راته. نو که ته د افغانستان بیرغ ولګوې د پاکستان پاسپورټ در سره یي نو کله کله بخښنې ته ورځې. نه بخښنې ته زه زما اوس کوشش دا دی چې زه ځان سره نور باغیان پیدا کړم، زه ځان سره نور خلک پیدا کړم، ما سره نور خلک پیدا کړي چې ما سره نور خلک برنامه دې څه ده؟ فرض وکړه باغیان دې پیدا کړه بیا به څه کوې؟ بیا چې زمونږ په وطن کې یو مشر دی په دې وخت کې مشر منظور پښتون، که چېرته موقع راله مزاحمت دی هغوی هم کوي مونږ هم کوو لګیا یو هر سړی د خپل وس مطابق مثلا څه به کوئ؟ د ظلم خلاف اواز پورته کوو. باقي چې مشر څه فیصله وکړه یا د پښتون وطن په حق کې څه فیصله راله د وخت مطابق که مونږ ته امن او د ژوند دی که نه ژوند دی بلا ژوند دی، خو که داسې په دې وختونو کې زمونږ د غږ رنګ راوړي بس په دغه هڅه د پښتون وطن د امن او د پښتون وطن مطلب تاسو به بیا سره راغونډېږئ اول به یو خو زمونږ هېڅ د راغونډېدو څه مقصد نشته چې مونږ د راغونډ شو مونږ د چا څه زرګر شو، خو په دې وخت کې چې کوم ظلم کېږي د ظلم خلاف غږ پورته کوو یو څوک به راپیدا شي. پوه شم ساقي جان، زه فکر کوم دا یو ډېر ښه برنامه ده. مثلا مشر 2013 کال نه تر اوسه پورې 10 کاله وشوه چې د تا غوندې خلک راټول کړه په ځان. اوس نه پوهېږم چې چېرته دی. اوس ته نوی غواړې د مشر لاره تعقیب کړي، ته یو 10 کاله خلک په ځان راټول کړي، د هغې نه وروسته پلان څه دی؟ عدم تشدد مبارزه ده. اوس فکر کوئ ستاسو دا عدم تشدد مبارزه 10 کاله به یې ته وکړې، 10 کاله پاچا خان کړې وه، 10 کاله منظور مشر وکړه، او هر ځل چې موږ عدم تشدد مبارزه کوو زموږ ځوانان راوژل کېږي. ګوره ډاکټره زه په دې باندې هر څومره خبرې کوم که نه، زه په دې چې هر څومره خبرې کوم نو په دې باندې خبرې نه ختمېږي، په دې باندې خبرې نه ختمېږي. پوه شوې؟ خو مسله دا ده تر دې پورې دلته بیا هم چې کوم دی د کوز وطن خلک به ناسي او پښتانه به ناسي، نو زه تر دې دمه پورې خبره وکړم. اخرنۍ خبره به زما دا چې تاسو باز ختم کړم چې تر څو پورې مولانا فضلالرحمن په پاکستان کې موجود دی نو زموږ نه ازادي شته او نه زموږ حقوق شته. ولې؟ بس هغه نظام او هغه خلک چې کوم دی ټول هر څه د هغه په لاس کې دي. هغه دلته یو واکدار دی، دلته یو مشر دی او د هغو په لاس کې خو ساقي جان زه فقط غواړم د تا نه پوه شم او زه ځکه غواړم پوه شم ځکه تا ته اوس دننه په پښتونخوا کې ډېری پښتانه او دننه په افغانستان کې ډېری افغانان مینه درکوي. زه یو د هغو نه یم چې د تا په اړه بحث کوم او زه حق لرم د تا نه بیرته په اړه پوښتنه وکړم چې ستا ایډیولوژي څه ده. کله چې موږ تا ته مینه درکوو بیرته حق هم لرو چې ستا د ایډیولوژي یو داسې تپوسونه مه کوه چې زمونږ لکه ستا خو لایو ده ته به لایو چې زه ستا لایو ته راغلی یم ناست یم، خو بعضې خبرې داسې چې په سیاسي اړه باندې په هغې باندې زمونږ په دې وخت کې دغه خرابېږي، مبارزه هم پرې خرابېږي، د تنقید ښکار کېږو یا په هغې باندې مونږ ته ذاتي ستونزې مثلا داسې کومه خبره ده چې ما کړي چې هغې کې تاسو د تنقید ښکار شئ؟ مطلب تاسو داسې مبارزه کوئ؟ نه کړي دې نه دي خو چې ونه شي نو لکه ډېره بهتره. ډاکټر صاحب زه یو پوښتنه نه یو دقیقه حبیب جان یو دقیقه په سترګو زه به هغه نه کوم، اما زه داسې فکر کوم چې ته غواړې چې ام غازي اوسې ام شئ. مطلب تاسو غواړئ چې انقلاب وکړئ پرته دې چې د پاکستان پاسپورټ وشکوئ، اما د افغانستان بیرغ شاته په پروفایل کې لګوئ. تاسو وایئ چې د پاکستان فوج ظالم دی، اما وایئ چې وخت نه وخت مجبور پاکستان ته لاړ شو. بس د پاکستان فوج ظالم و او ظالم دی او د دې دا ظلم مشکل لکه زموږ په ژوندانه باندې ختم شي، خو فقط ډاکټره زموږ دومره وس ده چې دا کوم وخت کې په سره تېره خبره کوو باقي هېڅ څه مفاد او هېڅ شی هم د چا نه نشته. هغه الله تعالی هر څه ویني، زموږ نیت او زموږ ایمان خدای ویني. مطلب کومې خبرې چې تاسو کوئ جان په دې کې تاسو ته خطره پیښیږي، دا چې تاسو وایئ چې د پاکستان فوج ظالم دی، دا چې تاسو وایئ چې موږ باید پاکستان نه منو په رسمیت، په دې کې مکمله خطره ده. صحیح؟ بالکل خطره ده، په دې کې خطره نه ده. دې وخت چې دا دومره خبرې کوو دا دومره خلک زمونږ خلاف را پاڅېدلی دی او مونږ اوري مونږ ګوري،
نو خامخا به راته خطرې خامخا به دم پس تیر دا راځي. خطره پس دا ټیک ټاکي خطره منلی شي اما دا چې یو منظم پلان جوړ کړي تر څو پښتونخوا آزاده کوي هغه خطره نشي منلی ټاکي خطره منلی شي اما دا چې یو منظم پلان جوړ کړي تر څو پښتونخوا آزاده کوي هغه خطره نشي منلی دا هغه څه دي چې ما دردوي زه وایم که یو څوک وایي چې زه خطره منم زه د خپل سر نه تیر یم ستا مې ډېری ویډیوګانې لیدلې چې په هغې کې دې ویلي چې زه د سر نه تیر یم او بس د حق لاره کې فدا یم او جار یم او قربان اوس په مجرد د دې چې ته د سر نه تیریږي ولې بېرته باید ووایي چې زه مجبوریتونه لرم ګوره د یو خبره خو دا ده اولنۍ خبره دا ده چې مرګ او ژوند هر څه د الله تعالی په لاس کې دی صحیح ده او مرګ په نیټه باندې دی چې کله الله تعالی وغواړي دا به واخلي او چې تر څو پورې خدای نه ستا رزق په دنیا نه ختم کړی دا او په ژوند دی که په دې خبره کې زموږ مرګ نه نو موږ ته به لږ ډېر واخل ټکول هم دغه کوي دا پیغمبري او کتابي خبره ده چې کله ته د کفر په نظام کې ګیر شې نو ته به وخت کې د وخت مطابق د هغو سره د هغو کلمه وې خو د زړه نه به نه وې په خپل اسلام به قایم اوسېږي. ساقي جان اوس چې ما ته اسلامي بحث کوو د بلې لوري نه تاسو د مولوي صاحب فضل الرحمن مخالف هم یې نو بیا خو په اسلام کې عدم تشدد حرام دی ولې تاسو کوئ نو ګوره موږ پکې زه په مذهبي خبرو او په اسلامي خبرو تر ډېره حده نه پوهېږم خو چې په نن وخت کې څه روان دي نو بالکل زموږ د مولوي صاحب نه ګیله جایزه ده نه مخکې تا ویلې چې زه غواړم یاغیان راجمع کم بیا به مزاحمت کوم په اسلام کې مزاحمت یا د عدم تشدد لاره غیر اسلامي لاره ده نو جهاد خو هم نه لري چې ته اوس فوراً اوس په پاکستان کې بالکل جهاد روا دی اما ته نه کوي پاکستان کې جهاد روا دی په دې باندې منبر هم خاموش دی په دې باندې مولا هم خاموش دی په دې باندې چې کوم دی سیاسي او سرکاري خلک هم خاموش دي هر سړی ته دې وسه زندگی کوي چې یاره موږ د صرف ژوند وکړو خو چې موږ مړه نه شو که نه نو هره ورځ هر سړی د یارې مري او په یو ځل نه څوک مري او نه په یو ځل څوک مړ شو زموږ خو په دې وخت کې زه که ما ته کومې خبرې چې تاسو کوم ما تر دې خبرو هم ضرورت نشته په کار و چې ما دا کومې خبرې کړې دي ما تر دغه هم ضرورت نشته د دې نه مخکې به ما ټیک ټاک استعمالوه په ټیک ټاک کې دغه شانته کې ډېر ځوانان دي هغه ټیک ټاک استعمالوي څوک جنکوسه ناست دي څوک په روزګارونو کې بوخت دي څوک په بل روزګار کې بوخت دي د هر سړي خپل یو سوچ او خپل یو فکر دی خو دا زه چې په کوم کې لګیا یم نو شاید تاسو ته اندازه ولګي چې زما د خبرو یا زما د تپوسونو په دویمه ضرورت پاتې نه شي نه ما لیدلي زه دومره وایم زه تا نه یوه ګیله لرم مشه او په دې مه خفه کېږه صدقه دې شم بله ورځ ما ته په یو لایف کې ولیدې خپله تناسلي آله دې یادوله په لایف کې وي راغلی وي او ویلې دي چې د ما دې باندې دسې او بیا د هغې نه وروسته چې دی یو جنۍ دې راپورته کړه هغې سره دې ګپشپ لګوه اوس زه په یو شي کې ورک یم زما یو عرض دی مشره په یو شي کې زه ورک یم فرض وکړه موږ یو دانه هنرمنده لرو آریانا سعید ده فرض وکړه دا یو ورځ راځي موږ ته کنسرت یاد راکوي پکې انارم انارم سندره راته وایي او په بله ورځ راځي موږ ته جماعت راکوي نو سړی ورک شي که نه اوس دې ورکېږه مره د دې په قصه زه پوهېږم که مازغرې پې خلاص شو یو هم ښه که بیا تاسو په کوم نظر ګورئ هم ښه نه زه فقط غواړم پوه شم چې صرف پوه شي په زموږ خلک په مختلفو طبقو کې ډېر ناست دي صحیح شوه زما لایو به چې کوم دی لوڅه کوي زما لایو کې به غلطې خبرې زما لایو کې به خلک ناست دي خوا چې ما ته 200 کسان ناست دي ګیلمنې ته به اخوا 800 او 1000 کسان ناست دي دغه خلک په ده ماحول کې لګیا دی که بیا یو اجړا ناست دي د هغه په ماحول کې بیا د هغې نه زیاته ګڼئ مونږ صرف دا کولی شو دا صرف لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ورته په دې لایو کې تېره کړم دا لوڅکې لایوګانې د دې ته صرف په دې غرض باندې تللی یم چې زما غږ مخې ته ورسي لګیا یم د هر چا سره لګیا یم د لر وطن پښتانه هم دي هغې کې د بر وطن پښتانه مې خو چې کله مې دا د غږ دنیا ته ورسېد انشاءالله ضرورت پېښ نه شو داسې ماحول رانله اوس هم ما ته په ټیک ټاک کې 3,000 کسان ناست دي په کار وه چې زه ستا لایو ته نه وې راغلی زه خپل لایو کې ناست وم ما چې ورته جنۍ څه ګیم اچولی وې په دغو لایوګانو ته ورځم چې ده خلک هم ما وپېژني ده خلک هم زما خبره که سبا زما ویډیو مخې له ورشي زما هغه ویډیو سوچ او فکر وګوري شاید دغه هم زموږ لاره اختیار کړي
مشه زه خو شخصا زه یو شی درته وایم، زه شخصا تا ته احترام لرم، اما دا چې زه وغواړم ستا لاره دې انتخاب کړم، زه یې ځکه نه انتخابوم چې زه نه پوهېږم ته غواړې څه. که چېرته ستا موخه دی چې د پښتونخوا ازادي غواړي، افغانیت غواړي، نو زه وایم چې یو غږ را سره بدرګه که د پښتونخوا ټولو پښتنو ته ووایه چې تاسو هغه وخت ازاده کیدای شئ چې خپل هویت ازاده کړئ، او تاسو هغه وخت خپل هویت ازاده کولی شئ چې د پاکستان د پاسپورټ نه تېر شئ. دغه خلکو څه پلان دی؟ نه زه ګوره، زه درته د مولوي صاحب فضل الرحمن تم خلاف یې، زه یم خلاف یم ښه، اما زه د مولوي صاحب فضل الرحمن پلان درته وایم. زه د منظور د پلان نه خبر نه یم، تم خبر نه یې، اما د مولوي صاحب فضل الرحمن پلان درته وایم. ګوره جان، مولوي صاحب فضل الرحمن اولنی پلان دا دی چې دننه په دولت کې باید حقوقي صلاحیت ولري. د دې د خاطره د پاکستان په پارلمان کې خپله چوکۍ او د خپلو ملګرو چوکۍ تل خوندي ساتلې. دا یو پلان دی، سیاسي زور لري. دوم پلان دا دی چې د عام ولس په منځ کې باید دا اسلام تر نوم لاندې د ملت زور ولري. ځان ته چې دی غټې مدرسې جوړې کړي، په دې مدرسو کې چې دی په زرګونو خلک چې دی روزي، د قرآن په نوم، د حدیث په نوم ملایانې تر شا ولاړ. دریم پلان یې څه دی؟ دریم پلان یې دا دی چې د خپل سیاسي او د عام ملت د نفوذ په واسطه دننه په پښتونستان کنټرول ولري، او لګیا دی کنټرول لري. تم ته شکایت لري چې یاره مولانا مونږ نشو ویستلی، منظور هم ته شکایت لري چې دا هر څه د مولانا د لاسه دي، اما د پاکستان فوج هم ورسره جوړ دی ځکه سیاسي قدرت هم لري. مونږ د پی ټي ایم د غړي په توګه زه درته دا خبره کوم، مونږ څه لرو؟ ټولنیز قدرت لرو؟ نه. سیاسي قدرت لرو؟ نه. مالی قدرت لرو؟ نه. نړیوال سیاسي بیکګراوند لرو؟ نه. منشور مو سم دی؟ نه. د فوج دپاره مو مزاحمت په کره شکل نتیجه ورکړې؟ نه. مونږ درې خبرې لرو جان. اکثره خلک مونږ سره مینه لري او د مونږ د خاطره مړه کیږي، دا مو یوه لاسته راوړنه ده. دوم، سترې سترې جلسې نیسو، په آخر کې بې نتیجې پای ته رسیږي، دا مو دوهمه ستره لاسته راوړنه ده. دریم، په ټیک ټاک کې غټې غټې خبرې کوو پرته د دې چې پوه شو چې ولې کوو. سو زه وایم دا چې کله ما تا سره کینو، دا داسې نه دی ساقي اشنا، وایي دوست به دې وژړوي، دښمن به دې وخندوي. کله چې ته ما سره کینې او زه تا ته دا خبرې کوم، د دې د خاطرې کوم چې زه وګورم چې آیا ته واقعا داسې یو انسان یې چې افغانانو پسې بلا افغانستان پرېږده، چې آیا په پښتونخوا کې په پښتنو دردېږي او که نه. که ته په پښتنو باندې په پښتونخوا کې دردېږي، نو ته باید په ټیک ټاک کې راپورته شي. ستا لومړۍ پوښتنه باید دا وي چې منظور جان 2026 کال کې دی مالي بودیجه څومره ده؟ منظور جان ستا په فرهنګي برخه کې رهبري څوک کوي؟ منظور جان ستا سیاسي مشر څوک دی؟ منظور جان په کومو هیوادو کې کوم دفترونه چې تا جوړ کړي چې په لکاو ډالر هره میاشت خلک ورته ډونیشن کوي، د دې دفترونو ګټه تر اوسه پورې موږ ته څه شی وه؟ آیا نړیوال سازمان ته یې زموږ غږ رسولی؟ دا زما عرض دی ساقي ورور. یاره بس تا د ځینو خبرو جوابونه او سمه سشتره، خو زه سره خپلې مجبورۍ نشم درکولی. بس زما هغه زما ډېره زیاته، زما ډېره لویه مجبوري ده، خو زه وغواړم چې زه ستا د لایو نه ډېر په ادب سره، ډېر په احترام نه لاړ شم. نه خدای دې نه کړي چې ته په خدای ناخواسته دلته په بېادبۍ باندې لاړ شي. یو شی زه درته وایم ساقي ورور، زه په لایف کې چاته کنځلې نه کوم، زه په لایف کې چاته چې دی کوم بد شی نه یادوم. که د تا راته طبیعت خرابه شو، ځکه ته کله کله کنځلې کوې، ته کولی شي کنځلې وکړې، ستونزه نشته. زه یو ډاکټر یم، زه په خپل مغزو دغه لرم، کنټرول لرم. زما د کنځلو د چا صحیح څه زیاتې نشته، او بس کله کله چې وایي چې زه د تا د لایف نه باید په دروندوالي کې نو خو بس ستا ځینې داسې سوالونه چې د هغې جوابونه موږ څه نشته. ښه اوس دا زما ګناه ده که ستاسې؟ هغې جوابونه موږ څه نشته دی، په هغه زموږ مجبوري ده چې موږ یې نشو ویلی. ولې که موږ هغه خبرې شروع کړو، موږ هغه طرف ته لاړ شو، نو شاید چې په هغې باندې زموږ چې کوم سوچ دی، کوم فکر دی، او په هغې باندې زموږ غږ مخې ته ونه رسي، په دې وخت کې چې موږ په کوم په دغه لګیا یو. نه زه پوهېږم هره خبره د زړه څوک دلته نشي شیر کولی، چې په هغې باندې ستا مخې ته یو پلان ته په هغې باندې څه کول غواړې، ته کوم طرف ته ځې، ته څه خبره رسول غواړې. نو بس زما مجبور باقي زموږ الحمدلله زما نه دې ته ضرورت شته چې ما ترې څوک دغه وکړي، ما ترې یا څوک پیسې راولي، یا زه لاړ شم، زه لایو کې کښېنم، زه ګیم وکړم. زما ساده سیده خبرې دا مخکې مې کړې ده، اوس یې کوم، خو ایسته مې اوس برکېده ایسته یې کوم انشاءالله.
دقیق. زه تا نه د یو عام سړي په توګه بیا هم درته وایم، ما مخکې په خپلو لایفونو کې ویلي چې ساقي بیچاره یو کومیډین دی. که چېرته تاسو هغه ته د یو سیاسي رهبر په سترګه ګورئ، تاسو په اصل کې پښتونخوا ته توهین کوئ. یا که چېرته د ساقي نه تاسو غواړئ چې پښتونخوا دې درته ازاده کړي، مطلب دا خو داسې شو چې تاسو خان پرېښئ او جرګه چې دی په یو بل انسان کوئ. اما کله چې تاسو وایئ چې زه د پی ټي ایم سره یم او زه عمیقه مبارزه کوم، بیا زما حق جوړیږي چې زه تانه پوښتنه وکړم چې خیر لالیه عمیقه مبارزې ته دې پلان څه دی؟ ولې د یو عادي انسان په توګه چې کوم زه یم ته زه فکر کوم تا په ټیک ټاک کې ډېر غټ کمال کړی، د ډېرو غټو خلکو نه دې ښه کمال کړی. اوس زه په دې کې ورک یم چې ته عادي انسان یې، که ته پښتونخوا دپاره یو ستر رهبر یې، که ته ستر رهبر یې یا غواړې رهبر اوسې یا پی ټي ایم سره یا اړیکه لري. زه یو عادي انسان یم یا عادي انسان یم او زما خپل دغه نظر دی چې میډیا ده او اسیم ته استعمالی او ته د پښتون په نوم باندې مشهور یې. که په دغه وخت کې ستا په وطن کې څه حالات روان ستا په وطن کې څه خبرې روانې، دا خبره په تا ضروري ده او دا په تا فرض ده چې ته یې وکړې. دقیقاً. او الله دې اجر درکړي ساقي ورور د هغې د خاطره، د هغې د خاطره زه تل ستایم. او زه یو شی بیا هم درته وایم، یوازې ملایان نه باید په دغې اړه هم بحث وشي. ته پوهېږې چې په تېره میاشت کې دننه په پښتونخوا کې څومره خلک وژل شوي؟ پوهېږې چې دننه په پښتونخوا کې څومره خاوره د پښتنو خپله د پاکستان مرتد فوج لاسته راوړي؟ پوهېږې چې دننه په پښتونخوا کې څو محدوده قوانین چې دی رامنځته شوي چې د پښتونخوا د عام ولس کار ته ضربه رسوي؟ پوهېږې چې په پښتونخوا کې دغه نوی قانون چې راوتلی چې په تاسو باندې حتی که سولري بجلي ولرئ ټکس وضع کېږي. بنام دا ټولې هغه مسایل دي چې د یو عام سړي په توګه باید تم مطرح کړي، زه هم باید مطرح کړم. او خدای پاک دې همیشه ستا خوله همداسې په سر باندې ټینګه لري او رب دې الله تعالی د تا خوله جاري وساتي تر څو پیغور ورکړي هغه سیاستمدارو رهبرانو ته کوم چې قدرت لري، کوم چې ځان مشران بولي، او ورته وښایي چې د هغو نه ستا فعالیت او ستا کار ډېره نتیجه ورکوي. د هغې د خاطره د زه همیشه ستایم ورور. اما زه یو ځل بیا درته وایم د افغانستان بیرغ کله هم چې ته لګوي معنا یې دا ده چې ته نور پاکستان په رسمیت نه پېژنې. لطفا دې ته ژمن اوسه. دا مې د ورور په توګه هیله. قدرمن شه بس الله دې قدر وکړه او د لوی الله په امان. ښه وخت ولرئ. اللهم مل سه.